قدرمنو سلام مینه مې قبوله کړئ. که په یو ښځه کې دا درې نښانې وي نو په کار ده چې هغه ښځې سره ډېر زر واده وکړی شي. دا درې نښانې کومې دي؟ تاسو به په دې ویډیو کې په داسې معلوماتو خبر شئ چې دا به ستاسو په ژوند کې تاسو ته آینده ډېره زیاته ګټه درکړي. نو په دې وجه باندې تاسو ته خواست کوم چې خامخا دا ویډیو تر اخره وګورئ. ستاسو په علم کې به ضرور اضافه وکړي. زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې په وخت زموږ راتلونکي ویډیوګانې نوي معلومات تاسو ته په وخت ورسي. قدرمنو دوستانو، هغه درې کارونه چې که تاسو غواړئ چې واده وکړئ نو که په یو ښځه کې وینئ نو زر تر زره ورسره واده وکړئ. لومړی خبره چې ډېره ضروري ده هغه دینداري ده. که یوه ښځه دینداره وي نو په کار ده چې هغې سره بغیر د څه شک شبهې نه واده وکړئ، ځکه چې دینداره ښځه یو خاوند چې دی هغه په نیغه لار کولی شي. که یو خاوند داسې وي چې هغه لوپرو پسې ګرځي یا هغه کار روزګار هم سم نه کوي، نو که یو دینداره ښځه هغې سره واده وکړي نو یقینا چې د هغې د برکته به الله پاک په دغه سړي باندې رحم وکړي. خو یاد ساتئ ځینې دوران کې داسې هم پیښیږي چې کوم سړي اکثر بیخي کار روزګار نه کوي، په کور کې هسې پراته وي، نو هغوی دغه مقصد زمانه دی چې تاسو هغوی ته واده وکړئ. که هغوی ته تاسو واده وکړئ نو هغوی به نور هم لټان شي او بیا به په کور ناست وي. نو په دغه دوران کې د خپل هر څه مکمل خیال وساتئ. بیا د هغې نه پس خپل ورور، خپل وراره یا دغسې نور که څوک یې واده ورته کول غواړئ نو بیا یې ورته وکړئ. دویمه خبره چې دا خبره هم ډېره ضروري ده، که د یو هلک یو جینۍ خوښوي نو په اسلامي طریقه، په شرعي طریقه باندې په هغې باندې رشته وکړئ. که درې کړله نو ډېره زیاته ښه خبره ده، ځکه چې کومه رشته هم په مینې سره وشي نو هغه تر ډېره کامیابه وي او تر مرګه پورې هم کامیابه وي. خو ځینې خلک داسې کوي چې هلک په زور باندې دې ته راضي کړي چې د هغوی چېرته خوښه وي، یعنې د مور پلار یې چېرته خوښه وي هملته ښځه وکړي. نو داسې کول هم نه دي پکار. امید لرم ستاسو به دا معلومات خوښ شوي وي. زما د دې ویډیو مقصد دا و چې خپلو بچو ته دومره لږ ډېر اختیار ورکړئ چې هغوی نه تاسو تپوس وکړئ. که یو رشته راغلې وي نو هغوی سره مشوره وکړئ. که د هغوی زړه وي نو تاسو هغه رشتې ته او کړئ، که نه وي نو داسې کول، داسې رشتې کول آینده ژوند خرابولی شي. کومه رشته چې په زور زبردستۍ باندې وشي.